السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړي مسئ، زه عبدالحمید صدیقی یم. نن غواړم د قرآن کریم عربي قواعد په پښتو ژبه درس درکړم. عنوان د دې د عربي ژبې پیژندنه ده. نو لومړی پوښتنه به م دا وي چې ولې موږ عربي ژبه زده کوو، او دویمه پوښتنه م دا ده چې دا څوک راته اسانه کوي. زه تنها لارښود یم، نو انشاءالله هغه موارد چې ما د عربي قواعد څخه زده کړي دي، دا ټول به زه په ډېره ښه مفصله توګه تاسو ته تشریح کړم. نو مخکې له دې چې دغه لومړی سوال ته ځواب ورکړو، راځئ یو آیت د قرآن کریم ولولو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ترجمه یې داسې ده او په حقیقت کې موږ قرآن د پند اخیستلو لپاره اسانه کړی دی. نو آیا څوک شته چې پند واخلي؟ هدف له دې پند نه څه ده؟ چې کله موږ لمونځ که چیرې قرآن کریم تلاوت کیږي، موږ پوهېږو چې څه وایي. موږ ضرورت لرو ترجمې ته ولاړ سو یا مستقیما خپله پوهېږو. دوم هغه دعاګانې چې موږ لمانځه کې لولو په معنا یې پوهېږو که نه پوهېږو. نو الله پاک وایي چې که چیرې ته وغواړې چې په قرآن کې تدبر وکړې، فکر وکړې او پند ورڅخه واخلې، نو چا اسانه کړی ده؟ الله پاک اسانه کړی ده. زه یو رهنما یم، نو موږ ته به الله پاک انشاءالله اسانه کوي. که چیرې زموږ هدف د دې برنامې دا وي چې موږ غواړو قرآن زده کړو، د لمانځه معنا زده کړو، دغه 10 سورې چې وایو په معنا یې پوه سو، په تفسیر یې پوه سو چې څه وایي. یعنې که ته ترجمې ته ولاړ سې، ترجمې باید میخانیکي زده کړې، نه پوهېږې چې دا څه وایي، خو هغه کوم لغاتونه چې استفاده سوي دي هغه مجبوره مکلفه یې چې ته باید میخانیکي، خو نه پوهېږې چې کوم قواعد استفاده سوي او څنګه استفاده سوي دا لغاتونه. نو موخې د دې برنامې څه دي؟ لکه څنګه مې چې وویل، ډېر مهمه ده چې زما موخې له دې برنامې نه دا دي چې موږ د عربي ګرامر باندې ډېر تمرکز کوو. هدف د ګرامر ولې مهمه ده، یعنې هدف د دې برنامې موږ باید هغه اساساتو باندې پوه سو چې دا په قرآن کې کوم قواعد استفاده سوي دي او موږ څنګه کولی شو چې له دې پند واخلو او تدبر وکړو. هغه اساسات باید پوه سو. د قرآن ژبه عربي ده، نه په فارسي راغلي، نه په پښتو راغلي، نه په بله ژبه ترجمه سوي ده. قرآن خپله یو معجزه ده. نو دې معجزې ته موږ څنګه نږدې کېدلی سو؟ د عربي ژبې په وسیله. دویمه موخه هم دا ده چې په ټول قرآن کې 3 کلمې دي. که چیرې تاسې دا 3 کلمې پوه سئ، نو هېڅ ضرورت نشته چې ترجمې ته تاسې ولاړ سئ یا ترجمه وګورئ. اسم، فعل او حرف ده چې انشاءالله دا به په مفصله توګه په راتلونکي درسو کې ولولو، او ټول مثالونه به په پښتو وي. او وروسته چې کله په خپله ژبه باندې پوه سو، نو زه به مثالونه ټول له قرآن څخه راخلم او هر یو مثال به په پښتو ترجمه کوو. دا دریم موخه هم دا ده چې د عربي الفاظو جوړښت څنګه جوړ سوي دي، دا الفاظ چې کله موږ قرآن لولو، او حرکات څه دي چې اکثریت دا د عربي لغاتونو ورته استعمالوي، چې موږ تاسې زده کړي چې پیک، زور، زیر. د دې سمه پیژندنه، د دې وظیفې څه دي، دا کومه وظیفې اجرا کوي. ګوره یو چې کې راغلي چې زور، بل چې زیر، بل چیرې پیک، چې دوی ورته وایي رفع، نصب، جر څه ته وایي. انشاءالله دا باندې به پوه سو. او کله چې د قرآن کریم آیاتونه لولو، د هغو په معنا باندې انشاءالله پوهېږو چې دا کومه زمانه ده، تېره زمانه ده، اوسنۍ زمانه ده، راتلونکې زمانه ده. نو په دې به په ډېره ښه توګه پوه سو. د عربي جملو جوړښت ده چې دې کې اسم ده، چې دوی ورته وایي چې د قواعدو په اساس چې جمله اسمیه یا فعلي چې ورته وایي، فعل پکې استعمال سوی ده. دا به انشاءالله موږ وکولی شو چې کله دا برنامه پای ته ورسوو،
وپېژنو او انشاءالله لکه څنګه چې ما مخکې وویل اسم فعل حرف سه حرف جر څه ته وایي، حرف نصب څه ته وایي، ضمیرونه منفصل متصل ضمیرونه. او کله چې تاسې قرآن کریم ولولئ یا یې ترجمې ته غوږ نیسئ یا یې تفسیر ته غوږ نیسئ نو انشاءالله هغه قواعد چې تاسې په قرآن کې وینئ دا به تاسې مخکې له مخکې زده یي او هلته به یې تطبیقوئ. که چیرې مو هر څه پوښتنه درلوده کولی شئ چې ما ته مستقیما په کومنټ کې خپل پیغامونه کېږدئ. هدف د دې برنامې څه ده؟ یادونه د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده. هر ورځ به موږ 10 دقیقو لپاره درس لولو. زه هره ورځ 10 دقیقې ویډیو ډکوم او انشاءالله تاسې به دا ویډیو ترلاسه کړئ. اکثریت پوښتنه کوي چې کوم کتاب ولولو چې موږ قرآن په معنا باندې پوه سو، په ترجمه باندې پوه سو. نو انشاءالله هغه موارد چې ما زده کړي دي د قرآن قواعد تاسو ته به یې در ورسوم. هدف لا منبع نه و، منبع قرآن کریم ده. ته چې کله قرآن لولې نو هغه ورځنۍ قواعد چې تا زده کړه هغه په قرآن کې تطبیق کړه، ویې لټوه چې چیرې دي. هدف له دې نه وي چې زه مستقیما غواړم خلاص یې کړم، چې لکه زموږ د تعلیم تربیې په برخه کې اکثریت دا ذهنیت شته چې ما پوهنتون خلاص کړه، ما عربي خلاصه کړه، ما انګلیسي خلاصه کړه، ولې ما هېڅ چا څخه وانه ورېده چې ووایي چې ما دومره څه زده کړل. هدف له دې برنامې نه باید زده کړه وي. موږ سبا کولی شو چې د دې برنامې شروع له اسم نه وکړو. 10 دقیقې به وي او که چیرې پوښتنه مو درلوده په هره برخه کې لکه څنګه چې ما مخکې ویل په کومنټ کې ما سره شریکولی شئ. زه ډېر خوشحاله یم چې عربي ژبه زموږ لپاره ډېر اسانه ده. علت یې شی ده چې موږ یې هم ویلی سو هم یې لیکلی سو او یو څه په معنا پوهېږو چې ترجمه یې هره ورځ لولو. نو هغه قواعد چې تاسې ورسره زده کړئ انشاءالله تر 15 اتیا 90% به انشاءالله تاسې وکولی شئ چې معنا یې پوه سئ. نو د نن لپاره همدومره درس بس ده. تمامو موخې د دې برنامې وپېژندلې. بیا هم هره برخه کې ستاسو پوښتنې وي کولی شئ چې ما ته په کومنټ کې ولیکئ. نو تاسو ته ښه وخت غواړم.